نو صابر جان یم ګرمي ډیره زیاته شوې ده ګرمي او په پېښور کې د ګرمۍ چې کم موسم دی هغه خو داسې دی چې بالکل په پیک باندې دی. بله خبره مې ذهن ته دا راغله چې په سویډن کې چې کم بې حرمتي شوې د قرآن شریف خبرې زمونږ په دې وطن کې یو سیاستدان یو داسې به ووایم چې په عهدو باندې دی هغوی یو کس هم داسې ونه ویلې چې یاره دا ظلم شوی دی او احتجاج یې کړي. په دې نورو ملکونو کې که تاسو خیال وکړئ نو ټول خلک راوتي دي او احتجاجونه کوي، خو زمونږ په دې ملک کې یو کس هم داسې نشته دی چې هغه په څوکو باندې وي، هغه په اعلی عهدو باندې وي، هغه احتجاج اعلان کړی وي. دا زمونږ ټولو لپاره د لمحه فکریه ده چې مونږ ټول په دې باندې ډېر سوچ وکړو چې دا ولې مونږ داسې کړي دي چې مونږ په دې باندې نه وي راوتي. نو دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ. خوشحاله راته اوسئ. د لوی الله په امان.